د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د خپل چیني سیال سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ پر پراختیا او سوداګریز حجم پر ډیروالي خبرې کړي او د چین د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې افغانستان سره به سیاسي او اقتصادي ملاتړ ته دوام ورکړي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او متقابل احترام پر اساس د اړیکو د لا پرمختګ ډاډ ورکړ. UNHCR وايي مخکې به یې راستنېدونکو افغان کورنۍ سره $2000 مرسته کوله، خو د نړیوالو مرستو په کمیدو سره دغه کچه $150 ته راکمه شوې او بسنه نه ورته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري مشر وايي افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې د امکاناتو له پلوه یې منلو ته اړین تیاری نه لري. نن سهار د کونړ غازي آباد ولسوالۍ په ګورین سیمه کې د سړک جوړولو په مخه د تیږو ماتولو لپاره په لاس جوړ شوي ماین چاودنه کړې چې له امله یې 15 کسان ټپیان شوي دي. مسؤلین وایي د پیښې ټپیان د اسداباد ولایتي روغتون د درملنې لپاره لېږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت له افغانستان د وارداتو لپاره د الکترونیکي فورم معافیت د روان کال د جون تر 14 نیټې پورې غځولی دی. دغه پریکړه د اړخیزې سوداګرۍ کې د ګډوډۍ د مخنیوي او ډاډ ترلاسه کولو لپاره شوی چې د دواړو هیوادو ترمنځ د رسمي بانکي چینل نشتوالي په جریان کې متقابل اقتصادي فعالیت په منفي ډول اغیزمن نشي. د پروان مرکز چاریکار ښار کې د 4 ولایتونو ترمنځ د فوټسال ورځنۍ سیالۍ د کاپیسا لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د سیالۍ ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د لوګر، کاپیسا او بغلان ولایتونو او د پروان غوربند ځوانانو لوبډلې ترمنځ وشوه او کاپیسا لوبډله وتوانېده چې د دې سیالیو اتلولي خپله کړي. او د بلوچستان په خزادار ولسوالۍ کې نن سهار د ښوونځي د زده کوونکو پر یو بس موټر ځان مرګ برید شوی چې د 3 ماشومانو په ګډون پکې 15 کسان وژل شوي او 38 نور ټپیان دي. سیمهیز مسؤلین وایي د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی او ممکن د مرګ ژوبلې شمېره نوره هم لوړه شي.